مورې سینې ته داسې هیڅ چا رانږدې نه کړمه ستا په شان هیڅ چا مورې پټ په لوپټې نه کړمه یو زه احساس وم بل د غم ډېر زورور مورې زړه مې په تا پسې سورې پرهر مورې یوه خاموشي شوه مورې بیا د جنازه ودرېده په زړه مې ستا د بېلتانه د اور لمبه ودرېده بېسا ولاړو قسم دی د کعبې په طرف بیا خلکو واغېستې روان شوې مقبرې په طرف یو څو کسانو ته له حد ته ګوزولې مورې ستا په نازک بدن یې خاورې اچولې مورې یو څو ساعتونه دې د قبر خواته کېناستمه ستا د قربان په تمه تا ته کېناستمه څه غریب نیولی دی د قبر خوا نه کور ته راغلم د خپلو خویندو جړاګانو هغه ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ خپرونه ده غزلزار او زه یم غازي نادر نن موږ د یو داسې زلمي لیکوال سره ناستې لرو چې چېرته هم د دیر د سیمې بیا د بر دیر د سیمې چونکې زما خپله علاقه ده د هغې ذکر وشي نو په دغه سیمه کې هم ډېر ښه شاعران دي او دغه سیمې ښه ادیبان چې کوم دی نو زیږولي دي په خپل وخت کې د بره دیر حیاګي د سیمې فضل دیان صاحب را سره ناصر لري زلمی لیکوال دی د دې په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو بیا د کلامونه اورو فضل دیان صاحب تاسو ته په دې خپله خپرونه کې هرکلی وایم چونکې دا پروګرام زموږ په پېښور کې را جوړ دی نو یو خو تاسو ته دلته هرکلی هم وایم او دا زموږ خوش قسمتي وه چې تاسو دلته پېښور ته راغلی او کېناستو قدرمن شي ډېره زیاته مننه ستاسو هم ډېره زیاته مننه دیان صاحب د خپلې شاعرۍ آغاز کله وکړو کوم وخت چې تاسو اول کې شعر ولیکو ما د شاعرۍ آغاز چې په 2019 کې کړی دی د هغه ټایم نه مې لکه شعرونه لیکل خو معیاري به نه و خپل استاد ته مې سینډ کول هغې به راله ټیک کول اوس دغه سفر دی جاري دی صحیح ده تر دې دمه پورې څومره لیکل تاسو کړي دي او استاد والي سره هم ذکر وکړه چې څوک د هغې نه به تاسو زده کړه کول زما استاد د ډیوه پښتو بره دیر کې چې کومه ټولنه یادېږي د هغې صدر دی شیر رحمان مهتاب صاحب صحیح او شعرونو پته به راته ونه لګي چې ما به څومره شعرونه لیکلي صحیح ځکه چې بېحسابه دي شکل خو مو نه دی ورکړی نه د اوسه پورې مې نه دی ورکړی صحیح ده او ستاسو په خپل علاقه کې چې کومه دغه ده حیاګۍ دی نو ټولنې پکې کېږي تاسې نور شاعران پکې شته که نه او دغه دوه ټولنې دي زمونږ یو لورۍ ټولنه ده یو ډیوه ټولنه ده او پروګرامونه کوو د میاشت کې خامخا یو ځل صحیح ده نو زه خو یم چې یو کلام واوري بیا به مخکې ځو ډېره مزه به دغه دوه درې شعرونه درته وایم وایي په دواړه سترګو ربه زار ستا د توبې نه شمه ویم چې تا وربه بیا دې د کعبې نه شمه ډېر به دې پټ کړمه را پټ کړمه خلون به شومه ډېر به دې پټ کړمه را پټ کړمه خلون به شومه مورې قربان ستا د شتېدلې لوپټې نه شمه ډېر به دې پټ کړمه را پټ کړمه خلون به شومه مورې قربان ستا د شلېدلې لوپټې نه شمه د غره لمن او ستړی ستړی منزل د غره لمن او ستړی ستړی منزل که ستا رضا وي نو شروع به دې ټپې نه شمه او نظم طرف ته به راشو نظم به درته ووایم د نظم عنوان دی نیمګړې مینه د سکول په دور کې مو یو بل ته غږونه کول په لاره به مو یو بل څه جنګونه کول پس له چوټۍ نه به په منډه کور ته راغلو څه ستړي به موږ دواړه خپلې مور ته راغلو بیا به مو ټوله ورځ چاچو او میرګاټونه کول په مازدیګر کې به مو یو بل ته سوالونه کول مور ته دې ووایه چې دلته به نن شپه وکړمه درته به ټوله شپه زه بیا د به قصه وکړمه خیر که هر څومره غریبي او بېوسي وه یاره د دواړو ښه ښایسته روانه زندګي وه یاره یو جدایي او بل د مینې لیونتوب راغی په موږ دواړو څه بې وخته زلمیتوب راغی هغې زما سره د مرګ او ژوند وعدې کولې راته یې بار د واده کوجدن اظهار کولو یو ورځ یې مشر ورور د کور مخې ته کار کولو د شپې ناوخته یې د کور خواته لانجه جوړه شوه شور د کالتوسو توره شپه کې سره لمبه جوړه شوه دغه اواز راته کوڅه کې یو چا غلی وکړو چې د هغې مشري ورور بېګا یو مړی وکړو په دې بدل کې دې جیداد او نه پیسه غواړي خو په سوره کې دې دیانه اوس هغه غواړي په اراده باندې د غټې یوې ګناه راغله خپیا په لخپې او بې څادره په جړا راغله ویلې تختو چېرته لرې د کور کلي نه ځو زندګي ګرانه د لالیه نور د کلي نه ځو خو مې په زړه د مور رخي څادر یاره د وړو خویندو ورونو غم زما په سر یاره د وړو خویندو ورونو غم زما په سر یاره ډېر ښه نور هم څه وروسته غزل مزل دغه نظم دی عنوان دی مور
کاته مې اخوا دې خو کور کې ډېر او تر ملګرو ړنګ بنګ راپاڅېدم د خوب نه چې سحر ملګرو ډېر په نازړه لیکلی شوی یو سلام راغلی و راته د مشر ورور شمېرې نه یو پیغام راغلی و ای ته خبر یو که نه د زړه ټکوره زما بېګا د شپې 11 بجې وروره زما مور پات شوې د خو وکه حوصله جانانه د مور په حق کې خدای ته وکړئ وسجده جانانه مور پات شوې د خو وکه حوصله جانانه د مور په حق کې خدای ته وکړئ وسجده جانانه په ډېرو خلکو کې میوه په کټ کې مړه ولیده مورې چې ستا مې سترګې پټې جنازه ولیده د خویندو منځ کې در نږدې شوم غلي غلي مورې زړه مې ټینګ نه شو تر اسمانه مې کړې چغې مورې لکه چې ستا په سترګو هر چاته ښاغلی ومه څنګه چې د پلار په مرګ کې غېږه کې نیولې ومه مورې سینې ته داسې هېڅ چا رانږدې نه کړمه ستا په شان هېڅ چا مورې پټ پلو پټې نه کړه یو زه احساس هم بل د غم ډېر زورور مورې زړه مې په تا پسې سورې پر هر مورې یوه خاموشي شوه مورې بیا د جنازه ودرېده په زړه مې ستا د بېلتانه د اور لمبه ودرېده بېسا ولاړو مقسم دی د کعبې په طرف بیا خلکو واغېستې روان شوې مقبرې په طرف یو څو کسانو ته له حد ته ګوزولې مورې ستا په نازک بدن یې خاورې اچولې مورې یو څو ساعتونه دې د قبر خواته کېناستمه ستا د قربان په تمه تا ته کېناستمه څه غریب نیولی دی د قبر خوا نه کور ته راغلم د خپلو خویندو جړاګانو هغه شور ته راغلم ستا ششمحل ستا نه بغیر کنډرو مورې ستا د یان تا پسې تمام ورځ او تر مورې ستا د یان تا پسې تمام ورځ او تر ډېر ښه یار ډېر زبردست نور هم څه بل مسافرو دپاره به یو نظم ما ستا د تلو په وخت ژړلې نه دي خو ما تر اوسه ښه خندلې نه دي په زړه مې وړي دي ترخې خبرې ستا د بابا او د بیبې خبرې خیر که هر څنګه و ما وخت تېراوه ستا جدایۍ کې مې سپین رنګ زیړاوه نه مې تر اوسه دا قیسې کړي دي نه مې له تا نه دا ګیلې کړي دي خو زه حیرانه یم چې چا ته وویم ډېره مجبوره شوم نه تا ته وویم وخت ماسپښینو اوازونه راتله د جړاګانو فریادونه راتله زه زر راووتم د کور جانانه پام مې کاوه د دغه شور جانانه هغه ستا د ماشوم زوی جړاوه ستا جدایۍ کې زما دا سزا وه په وړه خوله یې په ګیلو شروع کړه او راته قصه یې په سلګو شروع کړه وی زمونږ چې کله چوټي وشي مورې د هر چا پلار د ګاډي کوشي مورې خپل بچي ګاډي کې خپل کور ته ویسي ډېرې اوچت غېږه کې مور ته ویسي زمونږ د هر ارمان دپاره مزدورۍ ته تللی مورې رښتیا وایي زمونږ پلار دوبۍ ته تللی زمونږ خو نه یاد شي د پلار د مخ یو څو نشانې زمونږ ارمان دی د خپل پلار د لاس او خپو نشانې د دې ماشوم دغه خبرو حق حیرانه کړمه د دې هر څه ګیلې جانانه زه اوس تا نه کړمه بس دې د یانه په پیسو د غزواني نه راځي موږ غریبانو باندې نوره ښه خاني نه راځي موږ غریبانو باندې نوره ښه خاني نه راځي د نظم عنوان دی د نشو نتیجه په مینه رنګ خپلې ابۍ کړمه زه نه یې محتاج د یوې روپۍ کړمه زه نه راته مور او پلار غوسه کوله ځکه مې شپه ورځ نشه کوله تش په نشو کې زندگی و زما په هر یو کار کې به مرضي و زما یو داسې وخت راغی قیامت په ما خاموش د خلکو انسانیت په ما لکه د ستورو نه سپوږمۍ خرڅول کله د مور بنګړي والی خرڅول اول به ما اوس مې نشي نه پرېږدي او زړه مې خدایه مې کدې نه پرېږدي اول به ما اوس مې نشي نه پرېږدي زړه مې خدایه مې کدې نه پرېږدي نشو کړه ختم جیدادونه زما وړې خویندې ورونه زما د بل محتاج شو په پردو کوڅو کې بل مې ځواني شوله تباه نشو کې ساتلی باغ رانه تاله واله شو نه مې د مور او پلار ارمان پوره شو نه مې هغه و نه مې دا دنیا شوه اسې ابس مې زندگی تباه شوه نه مې څوک خان او نه ملک یادوي هر څوک مې سپک و نه په سپک یادوي د خوشو تشو ګرځېدو نتیجه دا و د یانه د نشو نتیجه ډېر ښه اخیره کې لږ څه وروکه څه سره هېڅ نظم دغه یو څو شعرونه او بیا دغه نظم وایي خیر که ټول عمر ساتم ځان نشه کی نفرتونه چاته نه ساتم په زړه کې یو زه خپلې غریبۍ بې حوصلې کړم بل پیوندو د یو چا په لوبټه کې او که نفرت مو زړه کې هغسې ژوندی و مه ودرېږئ بیا زما په جنازه کې او دغه نظم دی عنوان دی آخري دیدار په مین یو ورځ به یاره ډېره خاموشي شي ړنګه بنګه به دې دا ښکلې ځواني شي چې زما د مرګ اعلان واوري جومات کې سره بنګړي به دې په لیچو کې ټول مات کې حق حیرانه به ولاړه یې کوڅه کې ما به پټې سترګې راوړي جنازه کې
حق حیرانه به ولاړه یې کوڅه کې ما به پټې سترګې راوړي جنازه کې ستړي ستړي به په نرمه نرمه جاړي ډېر ملګري به د خپله شرمه جاړي ورونه ټول به مې په زړه زړه کې خفه وي کشره خور به مې په مړ جسد پرته وي لیونتوب نه به مې مور په جړا سر وي د بوډا پلار به مې زړه پر هر وي ستا چې سترګې په ما لګي ته خبرې لکه پاڼه به دې ټول وجود رپېږي د زړه سر به دې نری نری خوږېږي خوشي ځای ته به زه لاړ شم د دې شور نه خپل خپلوان به مې اوچت کي د خپل کور نه څو کسان به مې په خاورو کې دفن کي ټول بدن به را لپټ کې سپین کفن کې زه منم چې زخمي شوی به دې زړه وي په حساب به یو څو ورځې ته خفه یې ما به بد څوک به مې ښه یادوي یاره په نامه به مې څوک نه یادوي یاره زما مخ به نه لیدلی شي هر چاته یو شیر به مې عذاب شي یاره تا ته ما به دوه سترګې نیولې ستا په لار وي ستا دیان به ستا راتلو په انتظار وي ډېر ښه ستا دیان به ستا راتلو په انتظار ډېره مهرباني ډېره مهرباني څه اخره کې څه زړه دې څه دي څه خبره بس دغه ټولو پښتنو ته دغه یو پیغام چې مینه وکړئ ژوند وکړئ او نور خلک ژوند ته پرېږدئ ډېره مهرباني ډېره مننه خوشحاله قدرمنو د بردیر حیاګي د سیمې فضل دیان صاحب را سره تاسو واورېدو د دې نظمونه او بیا د دې د اخیری پیغام انتهایی ښکلی زما یقین دی چې د خپرونه به ستاسو خوښه